ایران کې د وروستیو سیلابونو له امله 13 کسان مړه شوي او لسګونه نور لا درکه دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه د ایران په جنوب فارس ولایت له سختو بارانونو وروسته راوتلي چې له امله یې لږ تر لږه 13 کسان مړه او لسګونه نور لا درکه دي. د ایران سیمه ییزو چارواکو ویلي دا سیلابونه د جنوب په یو وچکالۍ ځپلې سیمه کې راوتلي چې لسګونه ښارونه او کلي هم ویجاړ کړي دي. د چارواکو په وینا چې ژغورونکو ډلو تر اوسه 55 کسان ژغورلي، ویل کېږي لسګونه نور کسان ترې ترې تم دي. وروستیو سیلابونو پر ایران سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د سختو اورښتونو وروسته راوتلو سیلابونو یې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. ځایي سرچینو ویلي د دغه ولایت په چک ولسوالۍ د یو 15 کلن ماشوم مړی له اوبو راویستل شوی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت.